ملګرو، نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. موږ په څو ځله دا خبره کړې هم ده چې دا ژبه یا دا ورځ د مورنۍ ژبو ورځ ولې وټاکل شوله په ټوله دنیا کې. UN په دې باندې غور ولې وکړ؟ په دې کې تاریخ تاسو ته معلوم دی. دا به پخوا هم په دې ویډیوز او په دې خبرو کې کړي هم دي، چې یا به چېرته بیا وکړو چې کم کانټیکسټ وي په هغه کې. اوس زه لږ تاسو ته به دې خبرې کوو چې د ښارونو او د کلو چې کم مسایل دي، مسلې دي د مورنۍ ژبې متعلق، دا په پاکستان کې څنګه دي. مثلا پکار هم ده چې د ښار چې کم کمپلیکسز وي، د ښار چې کم ستونزې وي، ترجیحات وي د ښارونو او د کلي چې کم ترجیحات وي، په دې کې فرق وي، توپیر وي که نه. اوس که موږ ګورو چې په کلو کې مورنۍ ژبې باندې چې کله هم خبره کیږي یا په مورنۍ ژبه باندې څوک هم خبره کوي، نو هغه ته یو داسې یو څو شیانو نه علاوه څه په لاس نه ورځي. مثلا شعر په مورنۍ ژبه کې وي، په پښتو کې ژبه وي، شعر وي، سندره په پښتو ژبه کې وي، داسې یو دوه نور شیان به وي، چېرته به په کور کې یو نیم کتاب هم پروت وي. خو که چېرته په بازار کې لاسلیک کېږي، په بازار کې چېرته یو اګریمنټ یو لاسلیک کېږي د دوو فریقین په مابین کې، کاروباري یا چېرته صلح شوې وي د جرګې، نو دا لاسلیک بیا په اردو کې شي. اردو خو پاکستان په موږ راتپلې ده چې دا قامي ژبه ده، حالانکه پاکستان خو یو قوم نه دی، پاکستان خو یو ملک دی چې مختلف قومونه په دې کې ډېر قومونه اوسي دلته، د هر قوم خپلې ژبه دي. او اردو بیا داسې دی چې پاکستان سرکاري ژبه کړې ده یا څه شی ژبه ده بیا جوړه کړې ده. خو دا ژبه بیا زه اکثر د یو ملګري سره مې خبره کوله، ما ویل چې اردو رابطے کی زبان ہے، مطلب د رابطې ژبه ده. ما ویل چې بالکل نه ده، اردو دیوال دی، د قومونو په منځ کې دیوال دی. مثلا هغه هلک د چترال و، ما ویل چې که چېرته ما اردو نه وای زده، تا اردو نه وای زده، نو ما به په کوار کې خبرې کولی شوی، تا به هم په پښتو کې خبرې کولی شوی، نو څومره به اسانه وای، دوه ژبې به هم زده کړې وای. ښه، اوس دا خو یو پوره سیاست دی د اردو په نوم باندې چې شوی دی که نه، یو ملک، یو آیین، یو قانون، او دې ټولو کیسه کې دا وحدت چې کومه خبره ده که نه، یو کېدل چې کومه خبره ده، وفاق کمزوري کول چې کومه خبره ده، په دې کې سیاسي دغه ډېر کردار دی اردو. خو دا مونږ ته اردو چې کوم رسمي زمونږ سره الفاظونه دي، زمونږ سره چې کوم په لاسلیک کې راپېښېدی شي، لاسلیک کې قانوني ژبه ده، دغه چې کومه ده دا زمونږ لا دا په اردو کې زده کړې ده. ځکه چې په سکول ته چې څنګه ماشوم داخل شي، اولی یو شی پې زده کوي، مودبانه گزارش ہے. نو مودبانه گزارش او دغه شی نور دغسې په ذهن کې ننوتلي که نه، چې بیا که څوک په مورنیو ژبو باندې کار هم کوي په کلو کې، نو هلته څه بنیاد نه میلاویږي، ځکه چې ټول نظام په اردو کې وي یا په بله ژبه کې وي. یو خو دا ډېره مهمه خبره ده. د کلي کمپلیکس دی. د ښار کمپلیکس چې دی دا په ماشومانو باندې بیا نورې ژبې زده کوي، اردو او انګریزي، دا دواړې ډېرې ښې ژبې دي، اردو هم انګریزي هم، او ډېر لیټریچر هم پکې موجود دی. پښتو کې د بلا لیټریچر دی او ډېر قیمتي. زه چې کله ریسرچ کوم د تاریخ دپاره، نو بیا د تر ټولو نه بهترین او مناسب او اتنټیک صحیح مطلب مستند چې کوم ریسرچ دی دا په پښتو کې راته میلاویږي. دا نور خو انګریزي وال خو انګریزانو لیکلی دی، زما هېڅ پې باور نشته، عجیبه غوندې کیسې ځان نه جوړې کړې دي، بلکې یو نریټیو جوړولو دپاره د هغه پروپیګنډا حساب کتاب یې لیکلی دی. تاریخ کې تاریخ حسابه کې ډېره کمه ده، پرسپیکټیو د دوی ډېره ده پکې که نه. او
دغه شیان پکې غاوي په ښار کې چې مطلب دوی وایي چې سکوپ یې ډېر دی. نو په را روان وخت کې په دې باندې مونږ زما بچی چې دی زما بچی چې دا به په دې را روان وخت کې په دې باندې معاش ګټي، په دې باندې به خپل مارکیټ کې خپله ویلیو جوړوي. که چېرته دغه دوې ژبې زده نه کړي او په خپله هم نه وي زده او چې په خپله نه وي زده او بیا به ماشوم ته څه ور زده کړي او بیا دغه غریب ځي او سکول ته شکایت وړي چې زما ماشوم ته خو انګریزي نه ور زدي. نو سکول وال ورته وایي چې قصور خو ستا دی، ته په کور کې نه ورته وایې، مطلب په کور کې ته پریکټس نه ور باندې کوې. زمونږ یو ملګری وی چېرته سکول وال ورته وایي چې ته په سکول کې په کور کې د ماشوم سره په انګریزي خبرې کوه، پریکټس کوه. نو ده ورته وایي چې ټیک دی بیا به زه تا ته فیس نه درکوم، زه به په کور کې پښتو ور زده کوم او ته په سکول کې انګریزي ور زده کوه. نو چې څومره دې ور زده کړله ور زده دې کړه، چې نه دې کړه ور زده دا ستا ناهیلي ده، ستا فیس هم نه جوړېږي. نو دا د ښارونو کمپلیکسز دي، د ښارونو مسلې دي د ژبو په حواله سره. خو یوه خبره ډېره په دې باندې باور ساتل پکار دي چې ماشومانو ته په کور کې د مشرانو ښځې سره کېنول پکار دي، د دوی سره خبرې کول پکار دي، کانشسلی ډېر په شعوري توګه د ټولو شیانو نومونه، د ټولو ګیمونو نومونه چې زموږ په کلیو کې څومره لوبې دي د ټولو نومونه دا ټول ورته اخیستل پکار دي، په دې باندې خبرې کول پکار دي. بیا د جرګې حال حوال په پښتو کې ورته اړول پکار دي ماشوم ته. بیا د چېرته جلسې نه واپس سړی راشي ټوله کیسه په پښتو کې ورته کول پکار دي چې سیاست زده کړي په پښتو کې. ګوره داسې ده چې باچا خان ویلي چې کم قومونو ژبه سپکه شي قوم به سپک شي، چې کم قومونو ژبه ورکه شي قوم به ورک شي. زه دا خبره هم صحیح منم، خو دا خبره ورسره په هغه کې کومه ورسره د دې خبرې سره برابر ادا کومه چې د کم قوم سیاست کمزوري شي ژبه هم کمزوري کیږي، چې کم قوم شناخت کې مسله راشي ظاهره خبره شناخت هم د سیاسي خبره ده دا پکې راشي او بیا د په ژبه کې مسله راشي ژبه کمزوري شي. نو داسې دی چې د ټول خبره په پښتو کې ورته کول پکار دي او د سره مطلب د چې څومره سوچونه فکرونه دي دا په پښتو کې ور سره بیانول پکار دي د ماشومانو سره. دا انګریزي خو بیخي یو په پېښور کې به یو کورس کېده د 3 میاشتې، دلته په نمل یونیورسيټي کې هم کورس کېږي د 6 میاشتې. داسې فر انګریزي هلکان زده کړي که نه چې ته به ورته حیران شې په 6 میاشتې کې. 6 میاشتې هم یا ډېرې زیاتې یادې کړلې په 3 میاشتې کې ښه برابر کورس زده کړي. دې ته بالکل مه پریشانوي. اردو خو چې زده نه کړې اردو څه شی دی مطلب هغه ډومیننس دی لکه مطلب اردو چې زده کړې که نه دې کړې زده هسې هم لکه په پاکستان کې خو چې په اردو چاته خبره کوي ګزاره در سره کوي یا د ار وي یا د نه ار وي، په پښتو کې چې ورته وکړي بیا هم دې څه ریسپیکټ کوي چې مطلب ته خو څه خبرې راوړې ده که نه جنون خبره ده. په انګریزي کې چې ورته وکړي بیا خو د عکا ژبه ده نو اردو هېڅ ضرورت نشته چې زده کوي. سنګریز خان خو ما ورته ویل چې لکه اردو هېڅ ضرورت نشته، اوس لهجې زده کوي مختلف د باجوړۍ لهجه او دا پیژني چې دا کومه لهجه ده د باجوړۍ ملګرو سره یې زده کړې او که نه بیا به کوي چې بل یې پکې ټکه زده کړی چې کېنه. نو ما ویل چې ټیک د وزیرۍ سره نورې په پښتو کې لهجې زده کړه خو داسې دی چې د اردو هېڅ ضرورت هم نشته پکې.